السلام علیکم. وعلیکم سلام شیرودل ماما په خیر علي څنګه چل دی؟ وایه که نه چکر هم جوړ کړی دی او چکر له زو راسره لاړ شه. نو ما چې دلته ټماټر راوړي دا خو مړی ژوندي هم نه مني تا سره چکر غم دی که اوس تا سره چکر لازم خو دا خرابېږي که نه ما ته پته ده چې دا خرچه ته نه شي کولی خو راځه مړه انډیوالي زه منم که نه. یاره بس زورور شوې را باندې خبره خو دې ډېره روغه وکړه لاړ به شو که نه ودرېږه یو مسله پکې بله ده په هغه ګاډي کې 5 کسان دي سره ستا او د ریاض پکې ځای نشته دی د دې سره به څه کوو؟ لکه مطلب ستا دا دی چې نه بوځي بیا خفه کېږي بیا خفه کېږي. ساده سړی دا خو اسانه ده د ریاض علاج ما سره شته که نه څه علاج و؟ نشي کار دی ځان سره بې بوزوم نه او خفه کېږي به هم نه ته راځه اوس ما سره ریاض خانه ته خو د بیډمنټن ښه پلیر یې که نه او که نه ښه پلیر یم خو اوس خو تا ته ښه پته چې زه بوډا شوی یم او مخکې لکه چې زما کم ګیم و 100% اوس ګوره 25% هم نه دی پاتې نو د شکار دی ګوره دا بوډا ځان ته مه کوه دې سبا ته د زړه بیماري ولګي سړیه ته خو اوس هم ټیکې که لږ داسې ځان دې رنګ منګ کړو نو زه نه ځوان ښکاري نه نه صحیح ده ستا خبره صحیح ده خو لکه ته وایې چې ته اوس ما چېرته بوځې ګیم نه مې بوځې او که نه دغه بله ورځ دغلته راتېرېدم په دغه لاره یو 4 کسانو دا بیډمنټن یې کو ما ورته وي ما ما څه داسې پلیر دی ما ته وایي ری وله که ویده مونږ نه میچ وګټه نو زه به راباندې روټۍ خورم نو بس داسې لاپړې دوپړې مې وتېښتې ما چې دا میچ دې راله وګټې ډوډۍ هم ترې خیر دي نو خو چې دا روب دا به م ورته برابر شي که نه خبره د غیرت او د پښتو راله که نه دا میچ په تله انشاءالله خامخا ګټم خو ګوره زما خپه کې مسله هم ده خو انشاءالله چې دله به یې ترې ګټمه همدغه درته وایم که نه ته خو چمپین پاتې شوي مونږ چې پاتې م رانولې داسې کار کوو ځای کورونو ته لاړ شې دا کپړې بدلې کړې او روځئ چې ورځو پې ښه زه دا جامې بدلوم که نه او زه تاسو هم بدلې کړئ جامې مې ځای چې ځو راځئ ښه ټیک شوه زه زر روځه ښه زه صحیح ده صحیح ده صحیح ده ها یلکه زه خو په دې خبره پوه نه شوم. شیرافضل ماما داسې خبره ده دا سړی خو چمپین پاتې شوی خو سیسټم نه نشته سړی کمزوري دی هلته چې کله دا بیډمنټن وکړي که نه یو خو ګرمیم ده او یو اکسیجن هم خراب دی دا غاړه خه به که خیري په کټ کې راوړو او 4-5 ورځې به دې کټ کې پروت وي نو بس دا به پاتې شي. نو ته سهار له چکر له نه ځې چې 5 ورځې دې کټ کې پروت وي ته به چکر نه بیا هم راشې او دا به پروت وي ښه هو ګنګه هو ګنګه دغه ځای دی دغه ځای دی ګنګه سړی خو پکې انګلیش هم ووایي سوري په ځان په خپله ګول کښېږده ول د سړي ورو ورو سټیم نه ختمه ده خولې پرې راغلي دي او د خیره سره د دې ځای نه به په کټ کې وړو ښه ولې؟ نو بس سړی په دغه کې راوستې په جذبه کې او خپې ته وګوره خپې ته پټې شلېدلې د خپې خولې پرې ماتې دي تباه دي که بس غم مه کوه تا ته خو مو وایي چې کیسري رسي غم مه کوه یاره ښه ګاډی کوم ځای کې ودرولې دی دلته نږدې دی ښه لږ جوس خو هم رانه راغشتي وو که نه نه اوس پرې خلکه تپوس نه راځي یاسې مو جوس پیله راوړي ښه وایي دا تاسو په بیډمنټن هم ور واچولم خیر دی وایي وراره خورا دا ډوډۍ مې دله ځکه کړې ده چې د چاچي کالې دې را سر کې ګورئ ښه او زویا ګوره دا ځل د ایرپورټ نه راونه تختې ګورئ په شرمونو دې وشرمولو. काका ته بېغمه شه 21 کریټ سونه به که خیري سوچه چاچي له به مې رالیږم چې څه دې خوښ یې هغه دې وله بیا جوړ کړه او که به نغدې پیسې به وله راولیږم او دا چې دا غم مه کوه ښه دا ځل به زه که خیري ټول ارمانونه به له پوره کوم او که نه وراره باقي دې ګوره چاچي دې کور دې نه پرېږدي بېګا مې مې شپه جومات کې کړې ده کاکا هم د دغې وجې نه خو دا رېزمه که نه ګینې ما څه کوله دلته دا خپل لورو دا مې هم کوو خو دقه د چاچي دې کالي لازمه ځکه چې دې هم راته یادوي او ته هم راته یادوي لیونې هم کړم پې په دې کالي وراره د چاچي د کالي د خاطره خو مې د باندې د 12,000 روپو روټۍ وخوړله ګوره کار یې وګټه کاکا د لانجې نه دې زه بېغمه کومه که نه ته یې څه کوې د ستا د کالي لپاره سپېشل زما دا وایي کاکا دا نور سره چې ترس کړو
او دې کې خو مالګه مرچکي نشته دا خو داسې پیکه شانتې دی هاي کمقله ورارو ټش پیپر دې وخوړو دا څه کې نو مخکې به دې ویلو که نه کاکا دا خو یو دوه درې ما وختي مو خوړل ما چې دا څنګه چل دی